أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن و سنت شکل انسان مطالعه کې او دقنه مما او دغه چغل خوري په انسان کې پیدا کېده یو خبره بل لوړل او بل خبره بل لوړل مقصد په دې کې تیزوالی چې بل په جنگ او جګړه راشي. احادیث نه دا معلومه کې د انسان چې کله مرشي رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه دا انسان به جنت له داخل نشي. او دا څومره سخت خبرې دي ګرانه په دې دنیا کې زموږ اوسو کدا منځونه دي روزي دي دعوت ته جهاد دي صدقې دي نفلونه د قران تلاوت او تفسیر ناس ته ولاړه صرف او صرف بدی بنیاد چې الله عز وجل موږ جنت ته ور داخل کی. انسان چې دغه عمل د وجنه د جنت نور سکیږي نو به کده د عملو کې کوونه کې اس پیدا بدل ورنه کی پر خودل خو څنګه جډیر انسانان د کمال صفت غني یره پلان د شي عجیب انسان دی چې د دوه ګروپونو مابین کې او د دوه جماعتونو مابین کې چې دا کله ور داخل شي نو ایسته به اختلاف او ټکر اولو د ټوله دنیا د اسه غرب غر کړي دا جبه ډېر تیز جبه لري او واجب سیاست دا لري چې د شا پړاله کې ودري کې هغه جانب مقابل لاندې کوي او هغه سملي نمیمه شغولي شیطانی یو خبره بل وړل او د بل خبره بل وړل. محدثین دا خبره ذکر کوي چې دغه نمیمه ویل شي صلاح ونقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهه الافساد. د باز انسانانو خبره د باز نور لوړل او مقصد ستا په خبره کې بل اچ نه د صرف دغه پر مابین کې چې کم جوړ جاړي د هغه د منځ وړل هغه طلب کوله. دیم قلباش علماء د ذکر چې افشاء السر یو سړی ته دا خبرو کې جلګه ګور داس مو ته مابین کې راز دی دا خبره راز دا او ته چې بالکل دا صحیح دی بیره دا خبر را واقصان نور انسانانو له وړاندې کړه دي ته ویل شي نه ما دا خو چې کله به کم انسان کې موجود شي نو الله عز وجل به دا سړی رسول الله فرمایي د جنت نه منه کې او د جهنم په طرف باندې بیروان کی. امام شافعي رحمه الله واجب خبره کړې ده دیوانو شافعي کې خبره ذکر کړې ده چې کله ته په خپل په دیراز باندې قید او تنگ شو استاسي نه په تنگ د نو بل شړي څنګه دا خبره کوي چې ګوره داراز شالونه وای تاسو ډېر سادهګان خلک وګورئ ویل کې دراز خبره ده ګوره تعالی کوم چې بل چالهونه کینو. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې تاسو له ورته قیدیږي او ټینګيږي نه نو بل شړي خو په طریقه ولانه ټینګيږي هغه خامخا غوړندې کوي. حفظ الاسرار شیخ عبد الباقی حفظه الله دې باره کې مستقل کتاب لیکلی ده رس ساتنه. مولانا غیاث الدین صاحب د عربي کتاب ژباړه کړی ده او درس ساتنی مسلې ذکر کړی ده. بنا پر یو قول باندې نمیمه اصل کې ویل شي چې غلیلا خدا معنا راس خورول دې معنا له شامل ده جاهز به رسې معنا کړی ده. ونمیمه دې ته ویل شي یو انسان د بل چا نه د شي وینا نقل کې چې هغه بدای. حدیث کې راځي زموږ رسول مشر محمد صلی الله علیه وسلم عجیب دعا به کوله وی الله رضی دشمن نه مساته چې زما د نیکی پټي او بدی می خلکو له تشریح او زمانہ کې ټول هم دغه مسله ده. امام ابو درداء رحمه الله فرمایي وی کچر تاسو یو ملګری غلطه خبره وکي زه دغه خبره د پاره اوی جوابونه کوم چې زما ملګری دا مقصد نه لري دغه مقصد دی د مقصد نه لري د مقصد دی چې په دې اوی جوابونه کې چرته څه باغه باندې قادر او پوهه نشو نو به د شي اوم کې دي چې دغه به یو غرض خو مونږ قرباني پوهه نه نبی صلی الله علیه وسلم بده شي ویلې وی الله د دې خلکو نه مثال ته جسمانی کې هغه د فولاندې کوي او زما د بدی په ټوله دنیا کې د خلکو نشري چې ګوره دغه دا کار دی دغه دا کار دی دغه دا وینا ده دغه دا خبره ده د دې خبرې کړې دي. نبی صلی الله علیه وسلم په نه په دی باندې نیوله نو انسان له بل خبر هغه وړاندې کول. د دې وجه امام جرجاني رحمه الله د لغت او بل عالم دی واجب خبره کړې ده. ونمیمه دا معنا ده نمم هو الذي اغ انسان ته ویل کېږي يتحدث مع القوم چې دا د قوم سره خبره کوي نو ایستبره خبرو کې دغه یو خبره چې کار کول بد غني دا ځان سره اصول کې او ټول ملګرو لاغه به نشریک
به تور مثال زه د یو چا سره کېنسم مقصد مې داغه د ټوله خبره زده کول نه دي صرف هغه کې یو د شی نقطه زراونه سم چې به ټول جهان له نشر کو دا د په پلانې ځای کې د شي خبرې زموږ باره کې کړې دي د په پلانې ځای کې دغه شان خبرې کړې دي محمد رسول الله فرمایي ودا چې بتونه چې کله په انسان کې موجود شي زموږ الله به د جنت لګول شي زموږ به د عمل سره زموږ به د منډه ترړه سره زموږ د خواري سره برابر خبره ده چې دا کومه خبره او کوم راز دانه شرکې په خپل بدګنی یې هغه سړی بدګنی یا دا چاله چې ته بیانې او هم په خپکیږي خو لیکن ته به د خپل خبر وړاندې کوي ورته د دې صفات نه ځان ساتل پکار دي دا دوه خبره و ځان سره یاد ساته یو دا چې دا چغولي داخله کوي ولی دا شیطان دي انسانانو باندې سبا عايسته یا په بل تعبیر باندې د دوی په سر باندې کم سانډار شیخوي خودلې ده چې دا اوس بس داغه د غرض خراب خبره یا د قشان یو صفت نقصانی چې هغه هغه په کار کول باندې خپکیږي او غیر او هغه سوچ د ټول جهان لدا نشري دله کومه تنخوا چا ور کړی ده یا دا پتا باندې چې رسمي امامر مقرر کړی دی چې ته مامور زما روخانه او لاړ شه پلانې سړي ته بو تعالی شته وکا اهل علم وی دا غیر ډېری وجې دي یو وجه دا د اراده السوء بالمحكي عنه هو چې د کم سړي په باره کې دا غلط خبره خلک کوي صرف هغه د خلکو له بد معرفي کی دا غي نیک شهرت د خلکو بزنونو کې یمینه محبت دا پروت یو دا وګواړي چې دا سو سورنګ کما خلکو له غلط معرفي کما الګ د پلاني سړي خود شي د خطرناک خبرې کړې دي زمونږ په باره کې د شي خبرې کوي استاد په باره کې د شي خبرې کړې دي دا صرف داغه اغه نیک صفت اورانی او ختمی او حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله الله عز وجل د بندنه راضي شي نو رب جبريل له وې د دې بنده سره مینه کو ازما سره مینه دا هغه د اسمان ملائکه له وې هغه د زمکو ملائکه له وې در دې پورې چې په ټول انسانانو کې هغه مشهور شي ته به پیژنې نه لانه خو ډېر خسړې دي لیکن یو سړی د یو شخصي غرض د وجنه داغه سره بده چې دښمنۍ کې واقع شي چې د خلکو له وځ څنګه بد معرفي کوم څنګه وړاندې پیش کما داغه د بدی په خلکو کې نشروله د دې وجنه شاعر او شعر ویل اذا اتت مزمت من ناقص فهي شهاده لي باني كامل و چې کله په یو مجلس کې د ازما بدی تعالی شاه بیانوله چې پلان ډېر خراب شړې د زمون باره کې د شي خبرې کړي دی واغې و خبرم نه کړي یو چا ویل چې لکه پلاني سپید غوږ ویوړو په زیاده دی باندې چې دا غوږ وګوري هیڅ دا غسپې بشي منډه وایي دی له ویل شي جاهل قران کې څنګه الله واجب خبره کړې سورې نور کې چې د مسلمان په باره کې خبره تعالی چا وکړه په غبنه ته ګمان وکړه اول دې سړي له وایا چې د دې سړي په باره کې تا دا خبره کړې ته مونږ له پېښ کې چې واره په خپل غوګونو واورو په خپل سترګو وګورو دغه نه ورسته به دغه خواله ورشو دغه سره باندې خبره وکړو هغه جاهل دا خبره کړې او دا جاهلم بغیر تحقیق نه دا خبره راواله مخ وړاندې روانه کې چې راوځي دې خبره کمپاین پکار دی اې دې تشریح پکار ده اې دې مسلمانانو دې وګونو له دې زون له په دې وجرو کې عبد الله ابن ابي بن سلول دغه خبره وکړه چې کله د محمد رسول الله بيبي د امت مسلمه مورا پاتې شوی و نو به یو وجري لزاو بل ځلازاو بل ځای خبر نه عائشه خود شکار کړي عائشه خود شکار کړي عائشه خود شکار کړي زمونږ الله قران کې فرمایي تاسو به خپل هم جنس باندې خګو مانو کې جنا قطن د خبره نه کوي هغه به هیڅ دم د شي ونه کی هغه ټول عمر د قران او سنت په خدمت کې دی هغه ټول عمر د مسلمانانو په خدمت کې دی هغه ټول عمر د ملګرو په تربيت کې دی او هغه د خبره کول چې د اسلام سره او د قشان د دین سره او د مسلمانانو بلاک له ودرېدل دا من اچرته نشو منلې الله رب العزت فرمایي به تاسو د عقیده ولرئ د خبره پیش کړئ دویمه وجدا ده الحب للمحكي له کما خبره چې ته چا لوړې د چا په باره کې صرف اغله ځان نږدې کوي کله محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل کې دا ځان نږدې کول نه دی وجدا ده تا چې ګله د چا سره مینه ده اغله د خبره ته مکه او چې غور باندې خپکیږي خو لیکن دا خپل چپړوسی او شیطانی اغله کول اغله ځان باندې کوله دریم او علماء دا ذکر کړی دا وی الفرح بالخوز فی الفضول چې اوس په دې غب شپ او دې فضولیاتو کې منګه څنګه وردن نشو امت مسلمه پس د مسلمانانو حال څه د يهودانو سوارو کومه توحید د مسلمانانو په خلاف باندې او موږ په کوم خبرو کې انکتی کوم خبرو لمن په زور ور کړی دی اې دی وجنا امام مولانا مودودی رحمه الله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله شیخ عبد السلام رحمه الله
د درې وړو دا خبره ذکر کړې ده چې شیطان یو په هغه وخت کې په سړي باندې کار کوي چې مقصد ورته پریدي او په نور خبرو کې اعلان دي لکه دا خبره پرې دی دا مسلمان دراغلي بلکې د ترقی خبره کمه ده د مخ وړاندې کېدو خبره کمه ده دا درې خبره یو دا چې د چا په باره کې دا شیطانی ته کوي هغه خلکو له بد معرفي کوي دا چاله شي کوي دله د خپل نمبر نږدې اوچته کوي او په غب شپ کې نه وتل ترسو ابلیس خوشاله کوي د دې وجنه د ازما خبره تاله وړي او ست خبره مال راوړي ټول عمر باندې کې دا ځان تیر کی امام شافعي رحمه الله فرمایي وکم انسان چې د اوچت همت والے هغه به خبرو باندې بالکل نخلینا او چې همتونه واړي هغه څه به خبرو کې لاندې شي وزین له دا سوال راځي چې انسان وګاړي چې د دې شغل خورین او د دې شیطانین د یو خبره بل لوړ او د بل خبره بل لوړ او خبره اقشانیم نه علاج وي شي علاج دا چې ته په دې باندې سوچ وکړه هغه په دې طریقه باندې چې کله ته دا عمل شروع کړي رسول الله فرمایي د الله رب العزت قهر غضب دا ټول تعالی متوجه شي ورسره براشي ان شاء الله یو حدیث به رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ستاد ټول نیک عملونه بل الله راول او هغه انسان لبور کی دغه بد عملونه بل الله راول او پتا باندې به کی دی او پړ مخ خبره جهنم له ورسي څومره سخت خبره دی وګرانه خبره ته ازګه به خبره باندې سوچ وکا اې دې دا فائدہ د ځان سره بیان کړي چې لکه به دې کې څومره خیر دی څومره مسله چې اوس دې موږ د هوا او زور ورکو دا ال توړه او هغه دل توړه د دې مجلس خبره غیزه لکه او د غیزه خبره دلته کوا د دې وجه نس موږ اوس د مشرانو ماجبه خبره کړې وي د کور خبره به بار نه کوي او د بار خبره په کور کې نه کوي دا ډېر خیر خلک دي دا د ماشوم د کچر تربيت کوي امام زاهبی رحمه الله فرمایي وکل من حملت الیه نمیمه و هر هغه څوک چې تا د پاره د چا خبره راوړه ته پوه شه بده باندې چې ستنه اوس یو خبره او باسي او حق انسان لرسي ته خبره نه د پلاني مجلس کې ستاسو باره کې پلاني د څه خبره وکړي بس الله دې په رحم وکړي کې دې څه زبر دې مزداقو د څه دعا وغواړه چې الله دې په رحم وکړي دیږي کې د دې سړي بل هیڅ مقصد نه لري صرف ستانه یو خبره روباشه او د ټکه به اغله وړي ستا باره کې ما ورته شي ویل او هغه ستا باره کې ګور د څه خبرې کړې دي وا خبره ورشته او دوه درې سره به دروغه نو چې کله چې غلخور سړی شیطان سړی نمام سړی ستا خو لراغه قران او سنت موږ له دا خبره کړې ده ته به دا غسره یو څلور کارا کوي پنځه یا شپږ کارا اول د دې سړي خبره ته بالکل ممنه ځکه لانه نمام فاسق دا خو فاسق او بيدینه انسان د سبستو دغه مابینګ جنگول کوي کته له ویلې چې پلانې د څه ویلې ورته ویلې وي کمزوري انسانان یو زین العابدین هغه په لار باندې روانو منهاج المسلمه خبره ذکر کړې ده یو چا ورته ویلې تا کې دا نقصان نه دی ما کې دا څو نقصان نه ذکر کړې وې څلور وی ټیک دا څلور نقصان نه په ما کې موجود دي خو ما کې شپږ نور نقصان نشته کستا ضرورت هغه به په خپل تشریح کوم ډیر عاجز خلک زمونږ نه کمې ته کیږي او کدا کار چرته مان غلط شي زه په دې باندې اول د الله نه بخنه غواړم او به د قشنستانم غواړم زه په ضد باندې ودرېږم نه چې ما دا خبره کړې کله قربانه ودرېږم دا فاسق دی انسان خبره الله تصدیقوي ما دویمه وجه ده طریقې ته د ان ينهاه عن ذلك ځان سره کېله واجه صاحب په دې خبره کې تعالی د روپۍ په اندازه باندې خیر نشته سوا د دین چې الله عز وجل به د جنت نه تاور باندې منه کې او جهنم له بدی بوشي په دې کې به تعالی څه خیری چې زما خبره غل وړي دغه خبره مال راوړي دریم وجه دا ذکر کړی دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره معلومیږي ان يبغضه في الله عز وجل فانه بغيض عند الله والبغض في الله واجب د دې انسان سره به رب العالمین لپاره دښمنی کوي ځکه دا د الله ډیر بدتر انسان دی او د الله د دښمن سره دښمنی کول دا به بندګی ده چې مسلمانانو مابین کې دا جنگونه شروع کړه څلورم قران کریم کې الله عز وجل سوره حجرات کې عجیب علاج خو دلې ان لا يظن في المنقول عنه السوء چې د چا مبارک تعالی خبر راوړل چې پلانې د شي ویلې دي الله رب العزت فرمایي چې اجتنبوا ځان وساتئ کثیر من الظن د ډېر بدګمانۍ نه ان بعض الظن یقینا د بعض بدګمانۍ چې د اسم دا ګناه ده کې دې چې هغه سبقت لسانی کړي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی دی واغه چې په دشت کې روان دی او دا غسرلی ورکه شو خوراک او ساکن په خودلې شوی دی نه کور لراتلې شو نه هغه مقصد رسیدلې دی د مرګ مسلې ځان له برابر کړه دا د اصول لاندې ودی شو هغه سولې را پیدا شو د ډېر خوشاله دي شو یا الله تمه بندي زده رب ما آیا دا سړی په دې خبره باندې ګناګار دی
ولی ګناګار نه دی زکه دنه دا خبره غیر اختیاري وته دغه دا قصد نو یو سړی به تور مثال هغه ول خبره کړي دا کچرته او خبره هغه وکړه داغه سره کینا هغه چرته په دې خبره باندې عزت باندې ولاړ او کلک ولاړ او دفاع کوي بهم دغه د خیر خوایي مسله برابر کا چې ګوره دې کې ډېر نقصان دی لیکن کدا غنه چرته بساو کې دا خبره شوې ده لکه څنګه محمد رسول الله دا خبره موږ لکړې دا انسان په ګناګار نه دی د سره په ګناګار نه دی نه تربي او نو سره خو ورته رزق راځي او نو سره خو نه ستنفع غله مقرره ده چې دا د خبره ال توړي دا خبره دل تراوړي دا څومره سخت خبرې دي زمونږ الله فرمایي ځان ته ساتي اجتنبوا دمنا انسان د ډکه میته ځان ځان ساتي جسمه دا جمع ور باندې ګندنې شي الله وي د شي دي خبرونه ځان ساتي چې دا ډېر خراب خبرې دي او پنځمه وجدا ده الله يحمله ما حكى له على التجسس چې دا بنه باعث کوي اغل را چې کومه خبره ده کړې ده په تجسس باندې قران کې الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو تجسس مکوئ شپږم ته دې شي وایا کدا خبر استا په باره کې بل څوک چاله وي کې ته باغې باندې خپکیږي نو بل سړی په دې باندې خپکیږي کنه یو سړی دی او پتا باندې افتراو کې چې لکه فلاني ځای کې تاسو زنانه سره غلط تعلق وساتو لواغې سره د جنا وکړو تانی کړي څومره په خپکیږي لکه څنګه چې ته په دقه باندې خپکیږي چې اسی دروغ در باندې وترل شنو الله عز وجل فرمایي چې بل سړی په دې باندې خپکیږي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله سړی په چا باندې پرده واچي الله عز وجل په دې انسان باندې اوې پرده اچوي دا ولی هغه انسان په خپل عزت باندې خپکیږي النمیمه امام زاهبی رحمه الله فرمایي ودا چې غلی دا شیطانی چې د من الکبائر دا کبیره ګناه ده د په اجماع مسلمانانو سره حرامه ده د قران او سنت نه په دې باندې ډیر دلایل چې الله رسول الله ذکر کړی دي چې دا حرام او د دین ځان ساتل وکړه حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله مجلس کې ویلې الا انبئکم ایزتا سره اطلاع درنکما چې مل عزم راغله دی یا عزه د عیدت په وزن باندې چې د عزت سره ویلې شي هي النمیمه ودا شغولي او نبی صلی الله علیه وسلم به ویل چې ان الرجل یو سړی چې دا برشته وي تر دې پورې چې دا برشتونه ولي کله شو بل دروغ وي تر دې پورې چې دا به دروغ جن ولي کله شي ځکه دا به تحقیق خبره چې کله خلک وړاندې کوي وړاندې مخکې کوي د سړی کې برشته خبره وږي سړی ور باندې بدګمانه چې مړه بل ورسم دا چې به تحقیق خبره باندې عمل کړي کې دې چې بده کې مد شي ته دې حدیث لو ګوره امام بخاری رحمه الله او دقشن ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې او مسلم کې دا روایت ته حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلې یقول نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لا يدخل الجنه نمام کوم انسان چې شیطانی کې اجماع خبره ته لوړ استا خبره مال وړي وي دا انسان به سر جنت لور داخل نشي د زنانو کې دا مرز څومره زیات دي دغه خبره غیزه لوړ دغه خبره بدل تراوړه عبد الله ابن عباس فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دوه قبرونو باندې تیرېدو وی ویل شو د عذاب ورکې دي شو د عذاب هم د شي دی لوی کار د وجه نه دی یعنی دغه نه ځان ساتل څنګه کار نه و دی یو چې وو فکان یسحب النمیمه سلیریش ګنټي به کوشش کو سب دی له کار ویلو یسعد منه بډې والے وی دا خبره غیزه لوړه هغه خبره دل تراوړه او دی بل انسان د تشمی تاسو ځان نه ساتلو نتیجه دا شو چې کله په قبر کې دا کې خودل شو زمونږ الله په دې باندې د قبر عذاب راوس دا به څنګه عذاب دی محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وېدا چې ملائک په قبر کې دنه د انسان باندې الله مقرره دي چې ګرځونه ورسره دي غر باندې ولې شي غر مور باندې مېده کیږي نه نه وېدا چې ماران چې ټول گنجین د زهر د وجنه او د شي ملائکه باندې رب العالمین مقرر کی چې دغه د داړي غاکونه دي شي لکه شډل غوښ کړي او سترګې دي شي لکه دي قلعي دي ګنا او دا پختي ورته بده بل پختي کې نه باسي او دا سره دي کول راولي دا کې سره راولي تق عذاب الله عز وجل تعالی په دې باندې درکې چې مسلمانانو ما بین کې بدګماني پیدا کوله هغه د شي ویلې دي او پلاني د شي ویلې او بس د کړې د کار ویلې دي ابو هريره سے فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تجدو من شرار الناس يوم القيامه عند الله ذل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه محمد رسول الله فرمایي چې په ټول انسانانو کې د قیامت پر ورځ باندې بد انسان خراب انسان هغه دوه مخې سړی الذي ياتي هؤلاء بوجه دی یو ګروپ لشرا شغول د څه خبره وکي وهؤلاء بوجه دی بل ګروپ لشور شغول به اقشان خبره وکي به تور مثال زری دی عبد الله صاحب قال راشم دلوي مچ پلاني خو ستا بارے کې د شي ویلې
او به چې کله غوله ورشم چې عبد الله حساس مبارک دې چې خبرې کړې دي محمد رسول الله فرمایي وې دا خبره چې هغه ارڅو کې دا چې کله مرشي په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې بد انسان دی د يهودو نم دا بد دی د نصاراو نم دا بد دی د دحریان نم دا بد دی د ټول انسانانو دا بد انسان دی ته اوس ګوره په دې یو عمل زما په دې باندې څه د دې وجنه منهاج المسلم واجب خبره لیکل ده وې وسړی په لار باندې روانو د چا بنگلې وخت چې لکه په دې باندې څومره مال لګېدلې وې د خپل ځان له متوجه شو چې د پردو بنگلو حسابي کوي د خپل ځان سره د حسابي ونکړه زه تعالی نفس یو کال سزا در کوم روزي بنسي دې خبرو کې چې موږ نه کړو چې لکه هغه د شي ویل دی د شي ویل ذکر نه کوو بده زما په دې کې څه کچا څه خبره کړي هغه په یو خپل الله پوي کله که خبره کړي دم ځان لیکټه دا کبه خبره کړي دم ځان لتاوان دی وز د ځان غم کو چې مال په دې کې څه خبره وکړه ده زما په دې کې خیر څومره دی او دا څومره مهمه راوسه حمام بن حارث فرمای وکان رجل ينقل الحديث الى الامير د شو سړیو چې هغه دا خبره د مسلمانانو امیر لوړله وفكنا جلوسا في المسجد من په دې جمعات کې ناس یو دي قوم ویلي و چپ شه د فلانه دي سړی چې دا خبره وړي راوړي و حذیفه رضی الله عنه ویل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نو ریدلی صلی الله علیه وسلم یقول نبی صلی الله علیه وسلم بویل چې لا يدخل الجنه قطاتنا هغه انسان چې دا خبره دی یو ځل وړي بل ځل او د بل ځای خبر راوړي دلته دا انسان به د سر جنت لور داخل نشي لا يدخل الجنه جنت له سره ګور بالکل ور داخليږي نه امام بخاری امام ترمذی امام مسلم د ټول دا روایت را نقل کړي ډېر خطرناک روایت دی لقمان حکیم اورز خپل بچی له وصیت کولو ان شاء الله دا بوادی چې لقمان د خپل بچی له عجیب وصیتونه کړی دي کله جون باقی خاص کر روانه جمعه کې یو دوه ورځې په هغه وصیتونه باندې ذکر کوم چې پای کې زموږ سوسي دنیا او آخرت کامیابی ده چې کوم وصیتونه کړی دي یو څو وصیتونه دلته ځان سره یاد ساتي یا بني وي اسما بچیا اوسې کزه تعالی وصیت کوم په څو خوینه باندې انت مسکت بهن لم تزل سیدا وکتا چرته په دې باندې پنځه ولګول همیشه به خلکو په وړاندې ته قومندان او امیر سردار به هغه پلار وای چې شه دی و افسد خلقک دا معنا دا اخلاق دی خلق لپاره کا معنا ښه اخلاق د خلق سره کوا د محمد رسول الله علیه صلی الله علیه وسلم و بهتر صدقه دا چې تر یو مسلمان رو سره مخامخ کې تندې ورته کولاو کا هغه ستغواله چې دا چې نظر نه کور وړي نظر نه داس مکه وړي نظر نه بل شي ست تندې ورته پراخه کو د انسان لپاره تقریبا 80% کې داغنی ولې به ته چې وغاړي چې وسړی سره لاندې کمانو 80% په دې معنی لاندې کې چې دا تندې ورته خلاصه کې او مسکاو کې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې شفه تبسم حالات کې یو دا للقریب والبعید کې وسړی پیژنو کني پیژنې لریو کې نږدې دیمه وامسك جهلك عن الكريم واللئيم دا خپل نه پوي دي د عزتمن سړینا او د بیزت سړینا بنده کا چې په خبره نه پويږي ګوره د عالم خل وړاندې کېګا ما د جاهل خل وړاندې کېګا جاهل به سره خبر واله ټول دنیا کې به نه شرک عالم در باندې رد وکي او وحفظ حفاظت وګره خپل ورونو دي دغه حفاظت به ورسې ذکر کوي چې څه معنا وصل اقاربک د خپلوانو سره د خپل ولی پاله او به ویل شي وامنهم من قبول قول الساعنا یو سړی د شاګه یو خبره بل وړي د بل خبره بل وړي د چا په باره کې چې د چا خبر راوړه ته وای چې رسمه پاغه باندې ډېر کوم دي حقیقت د شي خبرې نه کوي موږ دا عادي خلک یو چې دا خبره نه چو برداشت کولای چې هغه سړی به د قران او سنت او عالمي د قران او سنت او مدرسي او د قران او سنت او دایوي او هغه د خلکو تربيت کې واغلي به د شي خبرې وکي وګوره دا خبره ځان سره یاد ساته او به ویلي وليكن اوشري اخوانك استورنا من اغه انسانان اذا فارقتهم چکله ته دا غینه جدا شي وفارقوک غوستانه جدا شي ته دا غوي بدی بیان نه کی او غوستا بدی بیان نه کی د شي ملګری ځان له انتخاب کا چکله ستاسو سره په مجلس کې ولاړ شي یو سره درنه پښتنو کې دا څوک یار مړه د اسره پالتو بشه دی د بل کار نشته او چکله هغه خلکو نستا بار کې پښتنو کې مړه دا خو هیڅ اسې نه سړي بچی دی نه چکله ستانه جګ شو پښتنه درنو کې دا څوک دی او هو الحمدلله دا ملګری زمنګا یاره ټول عمر د قران او سنت پر درسونه کې ناش ټول عمر غواړي چې سنت طریقې څنګه عمل کې راولي ټول عمر دا غواړي چې څنګه ملګرو تربیت وکي او به چې هغه نستا مبارک پښتنو کې چې زمنګ دا ملګری بالکل زمنګ وجود هغه وجود زمنګا وې د شي ملګری ځان له انتخاب کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
یا الله د دشمن نه مې وساته چې زما په نیکی باندې د قشان خور راړي اوس ما د بدی د ټول جهان له نشر کوي دکې دا نقصان دی دکې دا نقصان دی دا ته ځان سره سوچ وکړه کله خبره چرته د غلطه کړي لیکن دا که خو ډېری کړي د خلکو له کوم ځای کې تشریح کړه دم د خلکو له وړاندې کې چې لکه دغه کوم لحاظ وکړي د دې وجنه د علي رضی الله عنه واجب خبره نقل شوې ده وی وسره دغه خپل راغی چې غلی ورته وکړه نه دا ورته ویل چې ګوره علي رضی الله عنه دلته کېنا نحن نسأل عما قلت من به اوس پښتنه کو چې دا کوم خبره ته موږ لکړه ده فإن كنت صادقا کته چیرته رښتینی وي نو موږ به تعالی سزا درکو ولې مخکې موږ نه خبره ولو وإن كنت كاذبا کته دروغجن وي نو ګوره به تعالی موږ سزا درکو وإن شئت او کچرته وګاړي چې موږ ته معاف کو د الله لپاره دې معاف کو نو هغه سړي ویل به خیر دې ما معذور وګڼي یا امیر المؤمنین چې کله ته په دې باندې پوه نه ولې نشره خو په کار دا چې په طریقه په انسانیت باندې دغه خپل ورشي چې لکه دغه ستاسو نقصان دی عمر رضی الله بداوی دارمی کې ته نقل راغلی دی رحم الله من هداني الی عیوبی الله رب العزت په هغه چا باندې رحم وکړي چې زما عیبونه مال په ګوتو باندې حدیث کې راځي مؤمن د مؤمن شیشه ده انسان خپل ځان نه معلومیږي لکه بل سړی چې معلومیږي وګوره ایوب سختیانینا امام شافعی رحمه الله امام نووي رحمه الله ته نقل کړی دی وکړه خلکو په وړاندې تا چاله دغه جرم کارا کې وې تر سره په شرمو باندې و شرمولو به تور مثال د عبد الاحد دی په دې کې نقصان دی د تاسو وړاندې مې دلې ویل چې ګور عبد الاحد پتا کې دا نقصان دی نو امام شافعی رحمه الله فرمایي په ځای دی باندې چې د خیر خوې سو کم دما په شرمو باندې و شرمو نور مې مزد لو درو او که زه وغواړم چې د تربيت ورکما الته کور ل ورشه ما غسر بکینه ما به ورته ما څنګه یې جوړې کور کې خیر دی د شي خبره ده او دلیل ده دلیل به مرتضی ذکر اسنه چې خبره به چانه سره چوک اوریدل او د خبره دل را ورسو دا خبره ده او دلیل ګوره ده دا دلیل کته مو اورو دا ما اوریدل دي تی مو ګورو ما مو کتلو نو استاد پر زره خیر خو په نیت راغله مدینه ته ځان باندې هغه مسله په کار نه دی چې لکه وې سپیډر نه وګو تختو کاغه سره ته نه پښتنه وږي چې بالکل دا نقصان په ما کې موجود دی څه دلیل چې تمہاره دا خبره ذکر کړي یره په چوک کې تلاش کې ناسو مو خلکو سره چوک کې دا خبره کوله ایا دا په دې باندې شرط به اخلاصي دي شي نه دلیل ځان سره یاد ساته هغه یواري لیکلي وګوره اوریدلې واوره دغه نورستا به د خیر خوې پنيت باندې دا سړي خواله ورش شر سره موجود نه ټول جهان کې خبر روانه کړي دا څومره عجیب خبره ورته وکړه د عمر ابن عبدالعزيز یو خبره ونقل یو سړي ورته ویلې چې پلاني سړي ستا باره کې څه خبرې کړې دي عمر ابن عبدالعزيز ورته ویلې وکستا خوخه موږ به وګورو چې دا خبره څنګه ده کته دروغ جنې نشتا باره کې به د قایات د فاسق سړي تاسو خواله خبر راوړي فتبینوا لکه تحقیق وکړي یو سړی دی د احمد مبارک او د محمود مبارک ته اطلاع راوړل چې دا خبره کړي فتبینوا دا معنی تحقیق وکړه کوم ځکه خبره کړي ده کوم ځکه لیکل کړي دي څه ګواهان ته لري په دې خبره باندې شغه په دې زنا کې واقع دی واقع په دې نقصان کې واقع دی په دې کې تبینوا دا معنی نه ده چې داغه نه دا خبره راوالو دی وکي کې د خپل زور ورکو دا ټول جهان ور باندې په دې خبره شي ولاړه نه فتبینوا لک تحقیق الله تاسو وکي او ان كنت صادقا کته چرته ګور رښتونه وي نو ته به دغه آیات والای هم ما زندامنا مخامخ عیب لګون کې او مشائل ورن کې بنمیم چغلیلا او کو خوکه دي چې موږ ته معاف کو نو بیره معاف کو هغه سړي ویل چې العفو یا امیر المؤمنین لا اعود الیه ابدا بس ما معاف کې اندر پر بالکل دي خبره کې ما څه په درجه زری خبره لزور ورکو معاف مې خیر ده هغه سید موږ ته معاف کړي یو سړي عمر بن خطاب ویل چې امیر المؤمنین د درې کسانو د قاتل نزان وساته څومره عجیب خبره ده عمر رضی الله ډیر عجیب اسلامي سیاسي وغورته چې ویل کمن قاتل الثلاثه ولکه خوار نشي د درې کسانو قاتل څوک دی وی الرجل یاتي الامام بالحديث الكذب وی هغه سړی چې د مسلمانانو مشر له دروغجن خبر راوړي نو د فیقتل الامام ذلك الرجل وی دا مسلمانانو مشر چې هغه سړی اوجه په دې خبره باندې نو د ګور ځانم قتل کې ملګریم قتل کې او دا سړی په دې قتل باندې ورسول ځکه دا سړی ما باعث دي چې هغه مې په وژلو او د چې هغه وژلو وځ د خپل ځان وژلو او د دې دوه لپاره سبب زو شم ما خپل ځان وژلو مې د درې کسانو قاتل ودا جوړ شو څومره خپل خبره کړې ده مزیدار خبره کړې ده حسن بصری واجب خبره کړې ده و من نم الیک نم علیک چې اجر چې خبره تعالی راوړه ته پوښه بده باندې چې دا اوس ما د خپل نه خبري وباسو الته به رسي غیزله دین اصول شي اسلامي سیاست کې دې شورته کمزوري دا خبره اسمنګ نه وته اندر لپاره بالکل موږ دا کار نه کوو
يحيى ابن اقسم بم دا ویلي و انم الناس ولد الزنا و هغه انسان چې د مسلمانانو مابین کې جګړې جوړي او د قشن چغولې نه کوي ته په شه بده باندې چې دا زنا نه پیدا لري څومره سخت خبره کړې ده ګرانه خبره کړې ده خطرناکه عمرو بن میمون یو خبره ذکر شوې ده و موسی علیه السلام چې کړه رب العالمین خو لاړو یو سړی ولود د عرش لاندې و ډیر کله په موضوع کې موسی علیه السلام د شي غفتا او کړو پس کې چې الله کاش کې دا زوي او دا څوک دی الله عز وجل ورته ویل زه تعالی دانه کوم خدایغه عملونه تعالی کوم په دې کې دا صفت دی چې د هیڅ مسلمان سره حسد نه لري دویم مور پلار راغه ګور ازر کړي نه دي او دریما ولا يمشي بالنميمه دا د شی واجب انسان دی چې هیڅ چرته د چا خبره چاله نه حسد چې نه کوي د مور پلار نه فرمانی نه کوي او چغلی نه کوي د شی مرتبه رب العالمین تعالی درکې چې انبیا ورته به پسخي انبیا څومره عجیب خبره ده او قیمتي خبره ده او چته خبره ده د دې وجنه د دې شیطانې د دې چغلې چې ډیر نقصان نه دی او نقصان ده طریق انداده شلاره ده چې انسان په دې باندې ور لذي او د جهنم نور باندې ملک جنت نور باندې ملکی الله رب عزت دې موږ ته وساتي دویمه تسکنار العداوه دا د مسلمانانو په مابین کې هغه اختلاف پیدا کوي تا به چا سره ډیر کمینه محبت د الله رضا لپاره شي لکه دا ډیر نیکان خلک دي خو بیرته به یو سړی تعالی د هغه په اړه کې خبر اوري چې هغه ستاسو باره کې د شي خبره عقیده لري نو ته به شر دي خسته خلکو سره عظما دښمنی په کار ده چې وای کوم دویم دا خلکو له درد ورکې د خلکو له درد منئ او دا د انسان د خاتمه خرابای او د قشان د انسان د بزدلی او د خرابوالي علامه ده او دا د خلکو هغه محبت د من زوړي او دښمنۍ من دروړي د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري کله چې الله عز وجل یو بندله اراده خیر وکړي د جنت د داخله دو په دې خوینه کې د باج خوینه برخه ورکړي څه ایجابي او څه سلبي په سلبي کې نن موږ ذکر کې غدا شغلي د مسلمانانو مابین کې نه کولا که ارچا دا وکړه محمد رسول الله فرمایي دا انسان جنت نور باندې محروميږي الله عز وجل دې موږ تاسو د قناکار صفات نه وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين